دا د فرمان نوم لږ څه راته پخوانی دی خو بیا هم وکیل ښه کار کړی دی. آفرین دي وي. ته وښایه ستا په شان د سړي نوم خو ارچون نشي کېدلی. بیا هم ښه کار کړی، نه ښکاري چې جالي وي. مبارک دی وي. ژوندی اوسې. اوس نو اړتیا نشته چې پټ شې، ارامه شوې. زه خو ګناهکار نه یم. دا ځکه کوم چې اصلي ګناهکار پیدا کم، ځان بې ګناه ثابت کړم. هغه ښکاري چا وواژه؟ ما نه دی وژلی. زما د تره زوی زما د ژغورلو لپاره هغه یې وواژه او بیا لاړه وتښتېده. په هر حال اوس باید یو کور پیدا کړم. علي ورو ورو قانع کېږي، ما ته به راشي. د کور کار اسانه دی. ما یو ښکلی کور لیدلی. ما اصلا نه ده لیدلی، خو د انسان حالات هم خراب شوی. اصلا چې یادوي سترګې له اوښکو ډکېږي. زه هم خفه یم. سلیمه څه کېږي چې یو بل فرصت ورکړې؟ وروسته له هغه دې که ولیدل بیا هم ونه شو، نو په ارامۍ سره خبرې وکړه او دا کار پای ته ورسوه. او د شریعت له نظره هم دا کار مناسب دی. په دې توګه به مسؤلیت هم ستا په اوږو نه وي. د خدای لپاره د څه شي مسؤلیت احمده؟ ما اصلي ته کومه ژمنه نه ده ورکړې. اصلي هر کار په خپله خوښه کړی. د دې موضوع په اړه څو ځلې غږېدلی یم. وروسته له دې نه ژوند نشي کولی. زه یې هم نشم. نه غواړم پې بیا یو ځای کېدلو. خپل ځان او خپلوان بیا خفه کړم. سلیمه د اصلي د تېروتنو ستا او د هغې د جلا کېدلو تر شا کوم بل لامل خو به نه وي؟ څه لامل به وي احمده؟ زه واصله یو بل سره نه جوړېږو. ولې نه غواړې په دې خبره پوه شې؟ مخکې مې هم ویلي وو دا بېلتون کوم بل دلیل نه لري. ښه سمه ده، بخښنه غواړم، نور نه وایم. خو موږ ټول ستاسو خوشحالي غواړو وروره. واده کول د زړه کار دی. د یو غړي د تبادلې په توګه کار دی وروره. که یو شان نه وي بیا بدن هغه غړی نه مني. ته دې د نوم په څېر سلیم او باوجدان یې. ډاډه یم تر ټولو ښه کار به وکړې. ژوندی اوسې احمده. شکر چې را سره یې. زه باید لاړ شم، نور دې وخت نه نیسم. ژوندی اوسې. ښه ورځ درته غواړم وروره. مننه. نه پوهېږم سلیم ولې داسې کوي. اصله ورسره څومره مینه لري او هغې خوراکی د دې مینې لپاره څومره زیان لیدلی دی. سلیم مې د ورور په شان دی. خو دا کارونه چې لاس له سره وکړل. نیسان انسان باید یو کار ته مجبور نه کړو. باید ورته د خیر دعا وکړو. که وشو شکر کوو، که ونه شو بیا هم شکر کوو. خو په داسې موضوعاتو کې باید په چا فشار را نه ولو. سمه ده، خو اصله زما خور ده. زه د هغې ژړا او غم نشم لیدلی. هر څه به سم شي انشاءالله. ته اندېښنه مه کوه. راځه چې بازار ته لاړ شو، ماشوم ته به یو څه واخلو. زینب خو په ښوونځي کې ده. خانم شابه ځان سره راولي. چې وغواړې هرې خبرې ته د حل لاره پیدا کوي. سمه ده، زه ځان تیاروم. دا کور ښکلی دی. خواښ مې شو. ښکلی دی، له سترګو لرې دی. سیمه کې بیروبار هم نشته.
څښتن به یې څنګه پیدا کو؟ یوه شیبه. وروره تا ته وایم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. د دې کورونو څښتن څوک دی؟ د دې کورونو څښتن یو کس دی. لا اخیستو یې لږ وخت کېږي. خپلې مخې ته دې وګوره، سترګې لا هغه نه لرې کوې. آی زه له هغې ښځې سره څه کار لرم؟ له چا سره خبرې کوي؟ له سهاره یې په ټلیفون بوخته ده. له تا باید وډار شو. مونږ ته یې نو څه، له هر چا سره چې خبرې کوي بدې کې. زه به ځواب ورکړم. هو سمه ده، ورشه ځواب ورکړه. آی دا خو هرومرو کوم پلان لري؟ زه باید پې پوه شم. پرته له دې نور کورونه هم لري، ډېر کورونه لري. د دې کور څښتن څنګه پیدا کولی شو؟ زما د خسر کور یې هم اخیستی، کارت یې له ما سره و. وګوره چې اوس هم شته که نه. هو دا دی، که کور اخلی ووایئ چې شمېره مو له ما اخیستې، زه به بیا له هغه نه کمیشن واخلم. بله ښاغلی مراده، مهرباني. د سوري په سیمه کې د کورونو لپاره مې زنګ وهلی، وایي دا ستاسې دي. هو هغه کورونه زما دي. اوس موږ هم دلته یو، که وخت لرئ یو ځل راشئ چې خبرې وکړو. بخښنه غواړم راتلی نه شم. وروره وایي چې اوس نشم راتللی. واوره وروره، موږ له لرې نه راغلي یو، که راشې ډېر به خوشحاله شي. زموږ په شان مشتري هر څوک نشي پیدا کولی. هو پته مشه درځم. وګوره دا جامې څومره ښکلې دي. پلاره مورې لورې لور جانې ته دلته څه کوې؟ ځکه د کور کلي دې نه راکړې. لورې دې باندې ډېرې ښکلې جامې دي، راځه چې لاړ شو ویې ګورو. سمه ده. احمد اوس ښه شوی خانم شه، خوله یې څنګه له خندانه ډکه ده؟ البته نو همداسې ده، خو د پاکیزې خور میړه هم یو ځلې همداسې. بس دی نو خانم شه، احمد داسې کار نه کوي. زما په وړاندې داسې خبرې مه کوه. بلې دومره په غوسه شوې نو سمه ده. نیسان احمد داسې کار نه کوي، خو انسان دی نو. کله چې شیطان انسان غولوي بیا ده د ملا او حاجي په کیسه کې نه کېږي. د ملا ښځه ته تر کومه زه دا خبرې درته زده کم. ورته به وایم چې له رجایي سره مې ولیده. نه هسې به رانه خفه شي. او هو کیدای شي لاره کې ورسره مخامخ شوی وي. څه خبره ده نو؟ میزان رښتیا وایي، احمد ملاسب داسې کار نه کوي. په هر حال زه باید د شیطان خبره ونه منم. توبه داسې ښکاري لکه چې ټول دکان دې دی وي. موبایل یې چې پیدا کړی یوه شیبه هم له لاسه نه لرې کوي. خدای پوهېږي چې له چا سره خبرې کوي. سلیم ښوونکیه، د یوې موضوع په اړه باید در سره خبرې وکړم. که وخت لرئ نو د دې خبرې لپاره مې ناوخته کړې هم ده. باور وکړئ که مهمه نه وای تاسې مې نه په زحمت کولی. سمه ده، زه هم په ساحل کې د چای باغچې ته درځم. سمه ده سهره، زه یو ساعت وروسته راځم. د لیدو په هیله. او اصله په کور کې ژاړي، تاسې د چای په باغچو کې چکرې وهئ. نیسان لمانځه ته ډېر وخت پاتې، راځه چې همدلته یو څه وخورو. ښه فکر دی، ډېر وخت مو د باندې څه نه دي خوړلي. اوس هم د اصلي په اړه اندېښمنه یم. بېرته چې راغلو بیا به د اصلي پوښتنه هم وکړو.
سمه ده. نیسان ته پیسې ورکه، زه زر بیرته راځم. رجایي چیرته یې؟ اوس د شاته ولاړ یې ملا صاحب. مورې ته ځان ته واخلم. نه زینب لورې ته دا څه کوې؟ ښوونځي کې اغوندم، ډېره ښکلې ده. دا ښوونځي کې نشي اغوستلی، دا د ماشومانو لپاره ده. ما هم وویل خو خبره نه اوري نجلۍ. دا وړه خولۍ ده، ستا لپاره نه ده. که داسې وي د ماشوم جامې به هم ځان ته غواړي چې راته یې واخلی. هو بختوري ملا صاحب، کار د ضرور شو. د هغې پته مې پیدا کړه، خو دوی باندې باور نشته. یوه شیبه کې ځان ورکولی شي. زما پاند اوس چې فرصت په لاس راغلی، راځه چې ورشو. سمه ده، خو اوس نشم تللی. نه کېږي چې بل وخت لاړ شو. سمه ده، ته لاړ شه رجایي، زه هم درځم. ښه ډوډۍ خوړو ته ځو. مخکې چې تللي وو هماغه ځای ته ځو. ډېر ښکلی ځای د پلار جانه. ښایي د پلار جانه بیا هلته ځو. نیسان بیا به کومه بله ورځ لاړ شو. ما ته یو مهم بیا کوم مهم کار درته پیدا شو؟ لورې کور ته ځو، اوس د پلار کار لري. ولې وارخطا یې؟ نیسان یوه شیبه صبر وکړه. میرال میرمنې، تا رښتیا ویل، سلیم د صحرا له امله جلا شوی. اصله په کوټه کې ژاړي او هغوی دواړه باغچو کې چکرې وهي. توبه مې کړې توبه. ته اوس ډاډه یې چې چیرته دي؟ ډاډه یم، بیخي ډاډه یم. د ساحل د چای باغچې ته ځي. ما درته ویلې خو تا باور ونه که. اوس پوهه شه چې هغه ګران سلیم د څه کوي. بس دی، نه غواړم کوم څه واورم. مورې دا د کومه بله لوبه ده؟ له کوټې مې وځې، ما یوازې پرېږدئ. ثانیه ورته ووایې چې څه دې لیدلي. څو ساعته کېږي چې څارم یې. صحرا یوه شیبه موبایل له لاسه لرې نه که. هره دقیقه په موبایل کې غږېدله. په تاسې باور نه لرم. د تور لګولو پلان مو پلی نه شو، اوس راغلی چې بل پلان جوړ کړې. ها ښه سمه ده، نور هم واوره. صحرا اوس له سلیم سره د چای باغچې کې ګوري. سلیم غوښتل چې دوکان ته راشي، خو صحرا ونه غوښتل. هو البته هغه هم نه غواړي چې څوک یې وویني. ښه سمه ده، نو دوکان ته زنګ ووهه چې صحرا شته. یو ځل سلیم ته هم زنګ ووهه. صحرا چې زنګ ووهي خبرې کوي، خو ولې ستا اړیکې ته ځواب نه ورکوي؟ ستاسې په خبره باور نه کوم. کېدای چې ستاسو یوه لوبه وي، ما یوازې پرېږدئ. وګوره ورته د دې ټولو کورونو څښتن زموږ وکیل صاحب دی.
ما ته خو به تخفیف هم راکوي همداسې نه ده وکیله پوهیږي زه په نغدو پیسو کار کوم د خرڅولو لپاره کوم کور نشته وروره بل ځای کې به کور پیدا کړو ستونزه نشته اندېښنه مه کوه وکیله تا ته کومه ستونزه نه جوړوم اوس چې په سیمه کې دې دومره کورونه اخیستي دي ښکاره ده چې کوم لوی پلان خو لرې که پیسو ته دې اړتیا پیدا کړه یا دې کوم شریک ته اړتیا شوه زه دې په خدمت کې یم دا زما مسله ده که غواړې دلته ژوند وکړې هر کور چې د خوښ شو کیلي درکوم دلته اوسېدلی شي ژوندی اوسئ دا ښېګڼه دې هېڅ کله نه هېروم وکیله د هرې ښېګڼې بدل کې یوه بدلوي نه زه هلته نه ځم دا هم ستا یوه لوبه ده غواړې ما لیونۍ کړې او له کوره مې وشړئ ښکاره ښکاره ووایه چې ډارېږم ته هم پوهېږې چې دا ټولې خبرې رښتیا دي زه له هېڅ نه نه ډارېږم پوه شوې سلیم زما د تېروتنو له امله جلا شو هغه هم د دې لپاره چې ستا خبرې مې ومنلې که ډار نه لري بیا راشه په خپلو سترګو یو ځل وګوره ته یې د صحرا له امله خوشې کړې لیونۍ کېږمه ستا لپاره یو فرصت دی ما سره راشه او وګوره چې څوک رښتیا وایي یا هم دلته پاتې شه او خپل ځان د ملامتوه سمه ده ځم میرمن شکرانې هم باید وګوري چې هغه ګرانزویي څه کارونه کوي زما په خبره یې باور نه کاوه او ورځ په خیر میرمن شکران زه یم میرال چمتو شه چې د کوڅې سر کې دې په تمه یم راشه او وګوره چې زوی دې ولې ګوتمه لرې کړي په خپلو سترګو به یې وګوري حالا راځه چې لاړ شو باید هر څه ته پام وکړو نه ملا صاحب اندېښنه مه کوه څوک مو نه څاري که ته مې نه پېژندلی ویل به مې چې په دې ښځې د زړه بایللی نو ځکه یې لټوې پوه شوې پوه شوم راکه زه یې پیدا کوم ډېره مرسته دې وکړه مننه سمه ده دومره زر مه خفه کېږه که نه ما هسې یو پوښتنه وکړه اوس مو غوسه کېږه له مېرمنې دې هم پټوې د انسان فکر ته زر رقمه خبرې راځي دومره وخت یو ځای و حالا نو ملا صاحب راته ووایه دا څوک ده څه دې کېږي د لمانځه وخته نږدې یو همدا کوڅه وه نوم یې څه و ما خو خپله خبره درته وکړه که غواړې راشه او د خپل ورور اصلي څیره ده په خپلو سترګو ووینه هغه وخت بیا ګورم چې ما څنګه ملامتوي دعا وکړه دا خبرې رښتیا نه وي که نه دا ځل به هر څه توپیر ولري سلام سهرا سلام ډیره مننه چې راغلی ښوونکیه په ټلیفون کې مو وویل چې د مهمې موضوع په اړه غواړئ خبرې وکړئ څنګه یې ووایم په اصل کې نه پوهېږم چې زه سم کار کوم او که نه خو اول یې باید واورم تر څو چې پوه نشم ویلی هم نشم چې ته سم دي رښتیا وایي سلیم ښوونکیه کیدای شي دا خبرې زما له حده پورته وي خو اصله فاصلې څه شوي دې بیلتون هغه ډېره خفه کړې نه غواړم تاسې ته مشوره درکم غلط فکر به نه کوئ خو یو ځل بیا فکر وکړئ ښوونکیه وګورئ هر انسان غلطي کوي نږدې کسان خفه کوي خو بخل د لویوالي نښه ده
اصلي چې هر څه کړي ستاسې سره یې د ډېرې مینې له امله کړي. ډاډه یم چې اوس به یې درس اخیستی وي. ستا د ښه نیت نه ډېره مننه کوم سهره، خو دا موضوع تړل شوې. ما خپله پرېکړه کړې دا کار به د دواړو په خیر تمام شي. کاش داسې په بیړه کې مو پرېکړه نه وای کړې. لږ څه نورم فکر وکئ. اصله ښه نجلۍ ده، تاسې سره مینه لري. زه ډاډه یم چې په زړه کې ستاسې لپاره هیڅ کوم بد نشته. لږ تر لږه ورسره مرسته وکئ، دې کار ته اړتیا لري. میرمن سهره، بخښنه غواړم خو زما پرېکړه قطعي ده. نور له دې فشارونو ستړی شوی یم. اصله ښه نجلۍ ده، خو د ګډ ژوند جوړولو لپاره دا بسنه نه کوي. وګوره میرال، د دې کار په پای کې به بیا هم ته زیان وکې. د هغه لیک مسله هیره نه کې. ما هغه وخت هم رښتیا ویل. شکرا. مخکې له مخکې پرېکړه مه کوه. اوس به هر څه په خپلو سترګو وګورې چې رښتیا څه دي. لرې شه له مخې مې لرې شه، لرې شه. وی ویل چې له سهرا سره خبرې ونه کوم. وایي سهرا د واده په اړه فکر نه کوي. د دې کار سزا به وویني، وبه یې ویني. ډاډه یې چې همدا ځای دی؟ ملا صاحب، زه خو خوشی کس نه یم. څه وخت مې تا ته غلط معلومات راوړي؟ حالا تاسې دلته څه کار لرئ؟ مه ډارېږئ، خبرې کوو. او ومې ویل زه نه پوهېږم. تاسې ولې هېڅ په خبره نه پوهېږئ؟ نه شرمېږئ چې د یوې ښځې کور ته راغلي یئ؟ مخکې دې ویلي وو چې پوهېږم. ها څه وشول؟ پیسې لږې دي څنګه؟ اوس دا خبرې پرېږده، ووایه چې هغه نجلۍ چېرته ده. رجایي، اړتیا نشته چې وډاره شي، یوازې د هغې پته راته ووایه. ومې ویل چې نه پوهېږم. زه هغه نجلۍ نه پېژنم وروره. د نن ناروغ لرم. ومې غوښتل له تاسو پیسې وشکوم او په خپله لاره لاړه شم. ځئ لاړ شئ، نور مه ارامه پرېږدئ. ځئ نو واخله واخله، کله دې وي نورې به هم درکو. زه ستا په شان ښځې ښې پېژنم. دومره پیسې د خبرو لپاره بس دي. واخله. تاسې تل له نورو سره مرسته کړې سلیم ښوونکیه. همدا کار د اصلي لپاره هم وکئ. په پرېکړه کې مو مداخله نشم کولی، خو له اصلي سره یو ځل خبرې وکئ. انسان چې غوسه شي یوه شیبه کې هر څه له منځه وړلی شي، خو تاسې ډېر وخت سره یو ځای وئ. مینه دومره په اسانۍ لاسته نه راځي. میرمن سهره، زه به تل د اصلي په څنګ کې اوسم، خو د یو خپلوان او ملګري په توګه. سهرا داسې کسان
ځان نشي بدلولی. دا خبره خو وایې، خو ته هم ډېره ښه پوهېږې چې اصله ځان نشي بدلولی. اوس هم په ما باور مه کوه، خو دا دی په خپلو سترګو یې وګوره. نه هرومرو به یو سپیناوی ولري. مخکې له مخکې باید تور ونه لګوو. اصله رښتیا وایي. هرومرو به یو دلیل لري. مخامخ ناست دي سره خبرې کوي او داسې یو ځای کې چې ټول خلک یې لیدلی شي. د چا په منځ کې چې پټه خبره وي بیا داسې نه کوي. سمه ده نو داسې چې ده. صحرا ته زنګ ووهه، وبه ګورو چې تا ته رښتیا وایي او که نه. تاسو خو وایي چې هغه څه نه پټوي. وبه ګورو چې وایي له سلیم سره یم او که نه. بله اصلي سهره چیرته یې؟ دکان ته مې زنګ ووهه چې ځواب رانه که. د یوه مهم کار لپاره د باندې تللی وم، لږ وروسته به بیرته لاړه شم. ما سره څنګه داسې کولی شي؟ څنګه؟ خپله خو یې ګوره شکران مېرمنې. وبه ګورم چې اوس هم ویلی شي چې دا خبره دروغ ده. هر څه ښکاره دي. یعنې دومره دوه مخی سړی وروره، زه دې داسې نه پرېږدم. خورجانې دا پیسې واخله، حسن هم ته یو ناروغ لرې، په کار به دې شي دا پیسې واخله. ښکاره چې د میلمه حالت مو ښه نه دی، که غواړې یو ډاکټر ته به یې ویسو. اړتیا نشته، زه یې ډاکټر ته بیایم. څه خبره ده ها؟ ووایه. هم پیسې اخلي او معلومات نه راکوي. داسې خو نه کېږي. اصلي لورې ودرېږه. په تا مې باور وکړه سهره، دا ته مې کار درکړه. له لویې ستونزې مې وژغورلې، خو تا له شا په ما وار وکړه. او بله دا چې زما تر ټولو ارزښتمن شی دې له ما نه غلا کړه. اصلي ته غلط فکر کوې. څنګه مې غلط فکر کړی ها؟ نور نو بس دی، ته څه چټیات وایې؟ زه چټیات وایم ها؟ نو تاسو دلته څه کوئ؟ لورې هیله کوم ارامه اوسه. رجای سمه ده پرېږدئ، هغه پسه نه پوهېږي. که پسه نه پوهېږي نو بیا پیسې ولې اخلي ملا صاحب؟ رجای راځه. انسان چې بې وزله شي بیا داسې کارونه کوي. خدای دې هیڅوک داسې حالت ته نه رسوي. ښکاره ده چې هغې ښځې پیسو ته اړتیا درلوده، نو ځکه یې هغه پیسې واخیستې. پرېږدئ. ګوره ملا صاحب، زه هیڅ نه پوهېږم ته څه ډول سړی او څه ډول انسان یې. اوف نور نو دا چټیات دې بس که. ته هم باید زما په لور باندې دا ظلم بس کړي.
وګوره اصله د کوم حالت ته رسولې ټولو خلکو ته د وشرموله لومړی د هیله منده کړه خو وروسته د بیا ورسره لوی خیانت وکړه سلیمه اوس زما په لور باندې چیغې هم وهي تاسې په دې پوهېږئ چې ما ته تور لګوئ په یوې بېګناه او معصومې ښځې باندې دومره لوی تور لګوئ هیڅ نه شرمېږي اوس هم د دې پلوي کوي نه زه اړتیا نه لرم ستاسو په شان خلکو ته چې زړه یې له فساد او له شیطاني خبرو نه ډک وي د دې پلوي وکړم مورې ته څنګه په دې خبرو باور کولی شي دلته هر څه ښکاره دي سلیمه نور څه وایې څه وایې بس دی زه نور دا رضالت هېڅ نشم زغملی سلیمه مورې هیله کوم ته هېڅ کار مه لره تر څو چې ماته ځواب رانکړې نشي تللی ماته د نصیحت کوو خو خپله د کار مخته بوته افسوس دې وي پته خبرې وکړه ووایه هو همداسې ده دا ټول ستا له امله وشول د دې ټولو کارونو لامل هم ته یې څه خبره ده تاسو څه کوئ دا ته څه ډول یو انساني ملا صاحب څوک پرته له مطلبه کوم کار کوي زه خو هېڅ ستا په کارونو باندې پوه نه شوم رجعي موږ باید هر کار د مطلب لپاره ونه کړو ځکه چې هغه ته ښېګڼه نشو ویلی ښېګڼه باید د خدای د رضا لپاره وشي بل ډول چې وي انسان ته مطلبي ویل کېږي ان که د یوې مننې مطلب هم ولري تا ونه لیده هغه څنګه ټوخېدله نو هغه پیسې مو یوازې د خدای د رضا لپاره هغې ته ورکړې نو پوهېږم ملا صاحب د یو ټوخي په اورېدو نور خلک ستا په شان زړه نه سوځوي رجعي خدای موږ انسانان هم داسې خلق کړي یو زموږ زړه کې احساسات اچولي د ځناور په شان یې پنجې نه دي راکړي موږ باید د خدای د رضا لپاره مرسته وکړو نور شیان فاني دي ډېر اندېښنه مه کوه ومې ویل دلته څه خبره ده نیسان لورې ته دلته څه کوي زه او سهرا یو ځای راغلي وو سمه ده نو دا یو ساعت چېرته وي تشناب ته تللی وم بیا مې لمونځ وکړ تاسو دلته څه کوئ ولې داسې چغې وهئ څه خبره ده ما ته هم ووایئ لورې ته دلته له صحرا سره یو ځای راغلې وې هو ترورې سهرا غوښتل له سلیم سره خبرې وکړي تر څو اصله وبښي او بېرته په خلاص شي د لمونځ وخت تېرېده زه هم د لمانځه لپاره لاړم هغه وخت کې بیا تاسو راغلي یئ افسوس دې وي په تاسو سهرا ستاسو لپاره څه کوي او تاسو ورسره څه کوئ که زما ګناه نه ده مور مې راته وویل بیا ما هم باور وکړه پوهېږم زما دا کار یوه لویه بې انصافي ده خو ته زما په شان غلطي مه کوه سهرا هیله کوم مه وبخه خبره ډېره مه لویوئ اوس نو دا کار شوی دی هر څوک چې دوی دلته وګوري بیا هم داسې فکر کوي اوس هیڅوک قصداً داسې یو کار نه کوي ته یې کولی شي مورې نن دا ټول کارونه تا وکړل تا زما غوږونه ډک کړل دا ټول ستا له امله وشول ستا له امله میراله دا څوم ځل دی هر ځل په بېګناه خلکو تور لګوي خو آخر یې دروغ وي نور د فساد نه ډک کارونه دې پرېږده هیله کوم بیا داسې کار مه کوه چې د خلکو زړونه خفه کړې پوه شوې
ما ته د دروغ ویلو بیا د خلکو په مخ کې رسوا کړم. اوس څنګه د سلیم مخ ته وګورم؟ ها وایه څنګه وګورم مورې؟ اوس مې چې دا کار وکړ سلیم به هېڅکله ما ونه بخښي. یو چانس مې درلود، یوازې یو چانس مې درلوده، هغه هم تا رانه واخیسته. اوس خوشحاله یې؟ ها وایه خوشحاله یې؟ اصلي دروازه خلاصه که لورې؟ لورې ځان دومره مه ځوروه، هله دروازه خلاصه که. که هغه اوس یوازې پرېږدو نو ښه به وي مورې، په هغې باید ډېر فشار رانه وړو. راځئ چې لاندې لاړ شو تر څو اصله هم ارامه شي. موکل سره مې لیدنه درلوده، بیا مې تاسو ولیدئ. هسې هم زه چې راغلم هر څه شوي وو. هیله کوم دومره اندېښنه مه کوه. پوهېږم یو ځل مخکې هم ما فکر کړی و چې ستا او د ورور ترمنځ مې کوم څه شته، خو وروسته بیا وشرمېدم چې څنګه مې داسې فکر وکړه. ستا په شان یوه پاکه ښځه څنګه کولی شي له یوه کوژده شوي سړي سره اړیکه ولري؟ داسې فکر کول لیونتوب دی. مونږ یو بل ته ورته یو، خو زمونږ خوشحالی ټول یو بل ته ورته دي. کله چې مونږ یو ځای اوسو نور هیڅ هم مهم نه دي. بخښنه غواړم چې په تاسو مې شک وکړه. غواړم د یوې موضوع په اړه در سره خبرې وکړم. ډیره بخښنه غواړم، اوس زما حالت هیڅ ښه نه دی. مېرمن صحرا ته د څه وویل؟ زه کوم بد او بې احساسه سړی نه یم. له دې پېښې وروسته ډېره خفه وه. ما هم د انسانیت له مخې وغوښتل ډاډګیري نه ورکړم. وګوره مراده، اړتیا نشته چې یو بل نه دا خبرې پټې کړو. په کور کې ټول پوهېږي چې ته له ښځو سره څنګه چلند کوې. زه نه غواړم چې صحرا مېرمنه خفه کړې. هسې اندېښمن شوی وروره، که د اصلي سره ستا کارونو ته وګورو ښکاره ده چې څوک له ښځو سره ښه چلند کوي. چټیات مه وایه مراده، ته خو په هر څه پوهېږې. اوس ته څنګه داسې ویلی شي؟ ولې دروغ وایم؟ تا د چای باغچې سره څه کول؟ تصادفي راغلی وم، بیا مې تاسې هلته ولیدئ. ها خو پوه نه شوم چې موخه څه وه.
نه داسې نه کیږي. له عثمان سره خبرې کوم او د حل لاره ورته پیدا کوم. موږ دا خبرې ډېرې اورېدلې دي. پایله ته یې وګوره.